د سلام په وړاندې کولو ښه راغلاست درته وایم. قدرمنو لیدونکو، پام وکړئ زموږ د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. کندهار: ښایي طالبان په کندهار کې د مخکینیو پوځیانو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. کندهار کې د طالبانو ځایي مسؤلان وایي چې ښایي په دغه ولایت کې د مخکینیو پوځیانو د نیولو لپاره پوځي عملیات په لاره واچوي. کندهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ د ترهګرۍ مدیر مولوي عبدالغني سهشنبه د چنګاښ پر 9 وایي چې په تیره یوه میاشت کې پاکستان ته د ډېرې اندازې وسلو د قاچاق مخه نیولې ده. د مولوي غني په وینا په دغه ولایت کې د وسلو له قاچاق کوونکو د لاسته راغلو معلوماتو له مخې مخکینیو پوځي قومندانانو خپلې وسلې پټې کړي دي. کندهار کې د طالبانو دغه مسؤل وایي چې پاکستان ته د وسلو له قاچاق کوونکو د لاسته راغلو معلوماتو پر بنسټ یې په دغه ولایت کې د جنګي توکو څو تنه پلورونکي هم نیولي دي. طالبانو تر دې مخکې په ګڼو مواردو کې مخکیني پوځیان نیولي او شکنجه کړي دي. د ډبرو سکاره: شهباز شریف وایي د افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو مو د اسعارو زیرمو ته ګټه رسېدلې. پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د لیږد له بسیاري صادراتو سره د پاکستان د صدراعظم دفتر په دې اړه خپلو خلکو ته د خپل شړېدلي اقتصاد د رغولو په اړه هیلهمندي ورکړې ده. د شهباز شریف د دفتر په ټویټر پاڼه کې لیکل سوي دي که له افغانستان څخه د سکرو واردول همداسې دوام ولري نو پاکستان به په کال کې تقریبا 2 میلیارده ډالرو په ارزښت بچت یا په بل عبارت ګټه کړې وي او د انرژي اړتیا به په ډیره ارزانه بیه پوره کړي. شهباز شریف د دې ترڅنګ خپلې کابینې ته سپارښتنه کړې ده چې افغان سکاره په کالدارو واخلي چې ورسره د پاکستان د روپۍ ارزښت هم لوړ سي. د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د افغانستان د ډبرو د سکرو لسګونه موټرې هره ورځ پاکستان ته صادریږي. دا په داسې حال کې ده چې افغان سوداګر لا هم شکایت کوي چې د دوی مالونه، تازه میوې او نور سوداګریز توکي پاکستان ته نه پرېښودل کیږي. د طالبانو چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. سرپل ولایت: طالبان وایي بلخاب کې د ملکیانو د وژلو په اړه د بښنې نړیوال سازمان راپور بې بنسټه دی. په داسې حال کې چې په بلخاب ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د ملکیانو د وژلو په اړه د نړیوالو بنسټونو او د بلخاب د اوسیدونکو د کیسو راپورونه خپاره سوي دي، د طالبانو ویاند دغه راپور بې بنسټه ګڼي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دوشنبه د چنګاښ پر 6 په یوه ټویټ کې ویلي چې په بلخاب کې د ملکیانو د وژنې په اړه د بښنې نړیوال سازمان راپور بې بنسټه دی. مجاهد په دغه ټویټ کې ادعا کړې چې په بلخاب ولسوالۍ کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د طالبانو ویاند ویلي نه پوهیږو چې دغه سازمان د کومو باوري اسنادو له مخې داسې ادعا لري، داسې حال چې له سیمې هیڅ ډول سم معلومات نه دي اخیستي. د طالبانو د ویاند دغه څرګندونې داسې حال کې رامنځته کیږي چې د بلخاب له جګړې د ژغورل سوو کسانو د کیسې له مخې طالبانو بلخاب ولسوالۍ ته هر ډول مخابراتي او رسنیز لاسرسی پرې کړی دی. ځینې کورنۍ چې له بلخاب ولسوالۍ څخه بامیان ته تښتېدلي وایي چې طالبانو بلخاب ته په دننه کېدو سره پر هیڅ شي رحم ونه کړ. ملا عبدالغني برادر: ملا برادر زلزله ځپلو سره د غم شریکۍ په موخه خوست او پکتیکا ته تللی. د افغانستان اسلامي امارت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د وروستۍ زلزلې له امله د زیانمنو سوو سره د غم شریکۍ په موخه خوست او پکتیکا ولایتونو ته تللی دی. ملا برادر له ځان سره 53 میلیونه افغانۍ نغدي پیسې هم وړي دي او ویل کیږي چې هلته به یې زیانمنو سوو ته د سرپناه په لګولو باندې ولګوي. په خوست او پکتیکا کې وروستۍ زلزلې تر 1.5 ډیر کسان وژلي، تر 2000 ډیر ټپیان دي او په زرګونو کورونه یې نړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکو ادارې یعنی اوچا تازه له ملګرو ملتونو څخه په پکتیکا او خوست کې له 312,000 زیانمنو سوو سره د 110 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د کابل غونډه: کابل کې جوړېدونکې لویه غونډه له کندهار دیني عالمانو او قومي مخورو د کابل پر لور حرکت کړی. د کابل په لویه جوړېدونکې غونډه کې د ګډون په موخه 100 تنه دیني عالمانو، قومي مخورو او طالب چارواکو له کندهار د مرکز پر لور حرکت کړی دی. دغه کسان به سبا یعنی د روانې میاشتې په 8 نیټه د چهارشنبې ورځ په پلازمینه کابل کې
په یوه لویه غونډه کې ګډون وکړي. کندهار کې طالب چارواکي وایي د دغو کسانو شمیر 100 تنو ته رسیږي او د سفر په لړ کې مشري د کندهار د دیني عالمانو رئیس مولوي حبیب الله اغا کوي. دغه راز طالبان زیاتوي په دې غونډه کې به د کندهار په استازیتوب مولوي عبدالهادي حماد مشورې او نظرونه وړاندې کړي. طالب چارواکي ویلي چې د هیواد په کچه له هرې ولسوالۍ څخه 2 تنه دیني عالمان او یو قومي مشر دغې غونډې ته رابللی دی. داسې ویل کیږي چې په دغې لویې جوړېدونکې غونډه کې به د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په زرګونه طالب چارواکي، قومي مشران او دیني عالمان ګډون وکړي. ریپورټونه وایي په یادې غونډه کې به په افغانستان کې د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو، د نجونو د ښوونځیو پر خلاصون او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې اترې وسي او تر 3 ورځو پورې به دوام وکړي. داسې ګنګوسې هم دي چې د دې لویې غونډې په وروستۍ ورځ به د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم د ټولو په مخ کې راڅرګند سي. هغه څه چې تر اوسه د کروالي په تړاو دقیق معلومات نسته. کندهار ولایت له کندهاره د څه باندې 6 میلیونه ډالرو په ارزښت 90,000 ټنه ممیز بهر ته صادر سوي. تیر کال له کندهاره د څه باندې 6 میلیونه ډالرو په ارزښت 90,000 ټنه ممیز بهر ته صادر سوي. خو د ممیزو کاروباریان لا هم د خپلو صادراتو له کم او ټیټ بازار څخه خبره کوي. تیر کال که څه هم د جګړې ډګرونه ګرم وو، خو بیا هم د نورو کلونو په پرتله له کندهار څخه په زیاته اندازه ممیز بهرنیو هیوادونو ته استول سوي دي. هند او پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کندهار ممیز په پریمانه ډول دغه هیوادونو ته صادریږي. کندهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال انجینر عبدالباقي بنا اطلاعات ورځپاڼې ته وویل تیر کال له دغه ولایت څخه 90,640 ټنه ممیز یعنې کشمش بهرنیو هیوادونو ته صادر سوي دي. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبري معلومات لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.